وروري پلاري ایوي دا ترورځه سانو زما ژوند زندګي زما پلار تباه کړې ده. پلار واله پلار واله ها د واده نه مخکې پلار واله چې کله نه چې دا موږ واده کړه دا استعمال شوی و د ماته د یال د نه د یال پټاو معنا چې کله د یال ما تخکارا کو د ما خبره د ما تخکارا کړه دا ورور او پلار او دوه ترور زینو دا غي دا استعمال کړی و بیا به د تویل واده نه واده په ټیم کې چې تا یالو تا به موږ وجنو تا به موږ په تیلو کې سوځو تا به موږ نه پریدو د چې ماته یالو د پلار ورونه چې ما را وغوښته هغه د شدي بیان کو چې دست سکار ما سره شوی دست چل د پلار एकदम رنگ وو رنگ زیړ کو وای ریدو چې دا خو دا شو ماته ته بار وځه چې بار وځم 11 11:30 بجو د شپې ټیمو چې بار تم تور څه خبره ته ویل چې د سمک زما دا چل دی واغه چل دی خبر ما پرې سره کلی ساری دارا وستله ماته دا موږ ځان سبو سو ماته پوي ما ذکر ټیمو 3 3:30 بجو ټیمو چې ماته ورور رنگ وکړو وای راشه زه پندې نه چروان شم چې صحابه ته اړې ته څنګه زکات شوم د جمعرات ورځ وا څنګه اړه کې ځکه چې مرور موټر سایکل باندې ولاړو هغه بوتل مخفل کوړتا سر چې زراله ما دای بیا دا استعمال کړي وپلار ما نه کیم دا چې ما وکړل ما چاو سیدا موږ تانی تلاړو تانه کې موږ راپورټ ورکو تانه کې موږ راپورټ وانه غستو داغه ځنه موږ واپس رالو موږ لاړو پنده تلاړو چې پنده تلاړو دی پسې دغه وروري پلاري ایوي دا ترورځه سانو دا اوسم دی چې یو خوره دی زما د اسخر یو خوره رشخت په افغانستان ته د زاقاری دی علم دی هغه افغانستان ته رشخت کو زما ژوند زندګي زما پلار تباه کړې ده. زه د ډېرې مجبورې دلته راغلم په بلې شپې له را سره چې پلار دا کار وکړ هغه چې ماښام چې ورور مې هم را سره وکړ ویل چوپ شه دا څوک چاته نه وي بس په تا ویل ویل موږ درباندې تیزاب بړو پورې دا راته ووایه که نه راته چې کوم خبره نه راغلې دا خو ته ډېر غلط الزام لګې دا څه خبره ورته راته لږ ووایه دا الزام نه دی دا حقیقت دی چې د واده نه مخکې ما سره دا ځای کې زه د پلار په کور باندې ول د پلار دا خوری مې چې ما پلار ته دا بیان وکړو نو هغه زه وویلم چې هغه زه وویلم دا څوک چاته نه وایي چپ شه پلار ووالې پلار وویلم د واده نه مخکې پلار ووالې هغه چې وویلم چپ شه دا څوک چاته نه وایي په بلې شپې له را سره چې پلار دا کار وکړ په هغه شپې وویلم وایي چپ شه دا څوک چاته نه وایي په بله شپه چې شوه بل خوری چې را سره وکړو ما مې رور ته وویل رور مې ویل چپ شه دا څوک چاته نه وایي ماښام به ګورو هغه چې ماښام چې رور مې هم را سره وکړو ویل چپ شه دا څوک چاته نه وایي بس په تا ویل ویل موږ درباندې تیزاب بړو د درې واڼو دا غلط کار وکړو او د درې واڼو په یو هغه د کابل خوری او خورې دا راته ووایه دا پلار دې خبر و چې زما دې دا کار وکړو د رور هغه مې ورته نه ویلي خدای شته او د دې دوه خوریو مې ورته ویلي خو په هغې مې پلار غږ نه کړ پلار به را سره خپله میلاوېده هغې به ویل په غږ دې وکړو نو پرېږدم دې نه چې د واده شپه شوه نو بس خاوند مې ویل دا ولې ما ورته ویل ما ته پته نشته بس زه به د والم چپولم د بجلۍ په تارونو کرنټونه هر شی ما خاوند به والي کوم یې جوړ کړو بل زما باندې زه خو ستا مور هم ستا په کور کې وکړه نو هغې څه کردار واغوه هغه چې کله زه د خاوند چې به والم نو بس پلار خو به لیکلي نه خاوند نه یادوم نو مور کې چې تا سره به غلط کار کېده نو هغه ستا مور هم په کور کې به وکړه نو پلار به مې ورته ویلي وکړه نو هغې خو ته ما وې خلکو پلار ته خبره وکړي مور ته خو وکړي نو بس چې پلار مې دغه نه به پردې پې اچولې نو مور پکې څه کړي دی هغې به څه وي هغې به پکې څه وي نو هغې وخت څه کردار واغی هغه هم په کور هغه چې د بیکان د واده او ټکوله بس ناسته به وه کور کې چې دغه به و چې خاوند راته دا ولې ما نو خویندې نه درته خویندې یا شته وي هغه دوه وړې وي هغه وړې وي او بس چې خاوند راته دا ولې د بجلۍ کرنټونه هر څه به را باندې کول بس اخر نوره تنګه شوم داسې څه چې ما خاوند ته بیان وکړو چې دغه شان چل دی هغه زما پلار ته ویل راشه دا لور دې بوتله چې په کومه شپه زه رالم په هغه شپه ما سره پلار دا ځای ته خاوند ته ویل من راشه ما دلته نه بوځه شا بله من ما وباسه دلته نه بس هغه زه بیا راوستم دلته بس زما دغه خواهش دی چې ما سره یو انصاف دې میلاو شي د قانون چې چا چاته د دې سزا میلو شي پلار ته دې رور یو چې پلار مې یو دوه خورۍ نه یو مې رور دی یو پلار دی دې ته سزا میلاو ستا ژوند تباه کړی دی دی زما ژوند زندګي زما پلار تباه کړی ده زه د ډېرې مجبورې دلته راغلم چې ما سره بلکل کوم قاضي را سره نه کوله سینې مړو ما سره کوم قاضي نه کوله والا راغله زما خاوند دی یوازې هغه داسې هغه ښځې ما سره بله لار نشته باندې ما سره خو شته که نه زما خپله واسې چې کومه د قانون د اسلام په دغه به ماته انصاف میلاوي